زموږ د اسلامي امارت د استخباراتو د پلټنې په اساس د ټولو پلانګذاري د افغانستان د دفاع مسله د مات چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک موږ نزدک د حقانی شهادت طالبان غوسه کړي متقي پاکستان ته ویلي د داعش له ملاتړ لاس واخلي دا چې د داخلي اختلافاتو په اړه ډنډورچیانو ته څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د طالبان استخباراتو اړوند المرصد رسنۍ د حقانی ترور کې د پاکستان استخباراتو لاس لرل تایید کړي او ویلي دي چې د داعشیانو مرکزونه پاکستان کې دي. اوس تازه د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویل چې په تیرو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې اووه بریدونه کړي چې شپږ د افغانستان څخه بهر پلان شوي وو. نوموړي ویلي چې پر حقاني د برید پلټنې روانې دي. امیر خان متقي د پنجشنبې په ورځ د پکتیا په ګرد څېړۍ ولسوالۍ کې د دې ډلې د کډوالو چارو د وزیر خلیل حقاني د جنازې په مراسمو کې پر هیوادوالو غږ وکړ چې د دغسې ګډ دښمن چې هیڅ ارزښتونه نه پیژني په ګډه مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې د طالب استخباراتو د معلوماتو پر اساس په تیرو میاشتو کې داعش په افغانستان کې اووه مرګونې بریدونه کړي چې شپږ له افغانستان څخه بهر پلان شوي وو چې ظاهرا اشاره پاکستان ته و. د هغه په خبره د خلیل حقاني وژل اثرات لري او له هیوادونو یې غوښتي چې د داسې ډلو له حمایت او ملاتړ لاس واخلي کنه په خپل اور به وسوځي. هغه زیاته کړه موږ پر ټولو هغو هیوادونو غږ کوو چې په داسې ظالمانو سترګې مه پټوئ دا هم ستاسو او هم زموږ په تاوان دي. داسې ظالمانو ته اډه مه ورکوي دا به هغوی سوځوي څوک چې دغسې خلکو ته مراکز ورکوي ساته یې په شا ټکوي او مخه یې نه نیسي. امیر خان متقي خپلو مخالفو ته خبرداری ورکړ چې د دوی د اختلافاتو او کمزوري کولو هڅه دې نه کوي. هغه وایي امارت چې په تیرو 150 کلونو کې د دنیا لوی استخباراتي قوتونو تقسیم او ضعیف نه کړ له دې وروسته دې هم څوک زړه نه ښه کوي. نوموړي وایي چې د هیڅ خطر او ظلم پروا نه ساتي او ټول طالب چارواکي د خلیل حقاني په څیر قربانۍ ته تیار دي. هغه زیاتوي زموږ دښمنان دې په دې نه خوشحاله کېږي دا مجاهدین سره زر دي چې څومره ټکوي او فشار ورکوي دا قوي کېږي او پخېږي. دا ټول وزیران او والیان دا شهادت ته تیار دي او شهادت افتخار او هدف بولي ځکه د الله رضا ده پکې. بل خوا سراج الدین حقاني هم ویل چې د دښمنۍ جګړه او مقابلې چل د خلک له موږ څخه زده کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.